مخې و قبلې ته لیونی ترې خبر نه و سترګې وې یوازې د انسان په تماشا عکس د سپوږمۍ د شبنم څاڅکي کې ولیدو ځکه په سجده شو د جانان په تماشا نشته دی د ژوند د خوب تعبیر کتاب کې نشته دی سترګې دې کړه پورته د اسمان په تماشا خدای مکه کې نشته د منصور د خولې مې واورېدو خدای مکه کې نشته د منصور د خولې مې واورېدو لاړ شه لیونیا شه د ځان په تماشا دا شنغر د خاورې د ماجوګي یو بل تکړه شاعر شمشاد ماجوګوال. بسم الله الرحمن شروع کوم په نام د الله چې بخښونکی او مهربان دی. د نظم نه مخکې یو قطاس کوم چې ستا د فکر دا خواږه خواږه بصري ستا د فکر دا خواږه خواږه بصري د نړۍ په څلور ګوټه کې خواره شو خو زمون کلي کې هغسې غوغا ده په خپل کور کې غوښې غوښې پښتانه شو. غني خان بابا دا پیژنوني دي چې دا یو څو کرښې لیکمه ستا په باب کې اړوم یې په تارونو د رباب کې ای د عشق د سازونو موسیقاره ای د مینې د رازونو خبرداره ای فنکاره په هر فن کې جهاني یې با کماله بې مثال داساني په تیارو او تورتمونو کې بلیږي نه ختمیږي نه مړ کېږي نه رکېږي لیونیه ته سردار د لیونو یې خورم قسم چې ته بابا د فلسفو یې د ادم نه تر دې دمه ابدي یې ته جدت یې ته بدلون یې ته مستی یې ای خودداره په خدای د خپل جانان کړو ای عاشقه سر د ټیټ د مولا جان کړو ای د مینې او د حسن جادوګره د فنونو د علمونو سمندره هر احساس د جوبل جوبل ارمانی د لوټ شوی تالا شوی باغ مالی ای هوښیاره د نړۍ د هوښیارانو یو شان خوښې د دوستانو دشمنانو ستا د ژوند هر یو اړخ ځان له مثال دی د مظلوم ولس دپاره بل مشال دی مجاهد دی ته رښتیا باندې غازي ای بابا څومره سخي هم غني د دې وخت مصلحت خوښو مرور کړې خوشول فکر په هر چا ګټور کړې نن هم ستا ترانې وایي سپین میدان کې ستا د سوچ رڼا خوره شوه په جهان کې مسیحا د خپلې خاورې حقیقي سباون د حریت یې ازادي مقصد چې ستا جذبې د قدغنونو په پنجرو کې لا خوږې شوې په ترخو ترخو پیالو کې مقابل به دې پیدا نشي نړۍ کې که دا واړه تور زنان لړۍ لړۍ کې د خودسر ظالمانو نه باغي ماجوکوال وایي قسم نه اوسیني